بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو ویسکرنی ما نن په پیښور کې سواتو پاټک کې یو واقعیا مخې ته راغلی ده چې یو کوروالا د کټملو د لرې کولو دپاره مساله استعمال کړې ده. مسالې په کټ باندې مږلې ده، نو هغه په کمره کې ویده شوی دی او ایسي کولو کړې ده. نو هغه ایسي چې کوم دی هغې مساله ځان ته کینچ کړې ده او د هوا په ذریعه باندې هغې واپس پرېښې ده. وایرس چې پکې کوم جراثیم چې پکې و هغه د ماشومانو د پوزې په ذریعه باندې خېټې ته تللې ده. نو په هغې کې 15 ماشومان په الارج هسپتال کې وو، 3 پکې وفات شو او 2 ماشومان اوس هم بېهوشه دي. دا د څه د وجې؟ دا د بې احتیاطۍ د وجې. نو دغه شانتې تاسو د خپل ځان هم خیال ساتئ، د خپلو کشرانو، د خپلو ماشومانو، د خپلو چې کوم تاسو نه مشران دي د ټولو خیال ساتئ. او دویمه خبره، کله چې تاسو د بهر نه راشئ نو ستاسو د وجود د ټمپریچر چې کوم دی دا ډېر زیات ګرم وي. نو تاسو چې کوم دی کور ته راشئ نو لومړنی خو تاسو ډایرکټ چې کوم دی ایسي ته یا یخې اوبه لامبل دا مه کوئ. تاسو چې کوم دی ستاسو د ټمپریچر چې کوم دی دا د کمرې سره د اوبو سره نارمل شي، نو د هغې نه بعد چې کوم دی تاسو بیا لامبئ. که تاسو بیا ځان فریش کوئ نو ځان هم فریش کړئ، اوبه هم څښلی شئ، هر څه کولی شئ. خو هسې نه چې تاسو ډایرکټ راشئ ټمپریچر نارمل نه وي او تاسو چې کوم دی ډایرکټ ایسي ته کښېنئ یا څه یخې اوبه وڅښئ ولامبئ، نو دې نه چې کوم دی تاسو ته فالج هم اټیک تاسو باندې راتلی شي. نو دا زما وړوکی غونته پیغام و چې تاسو د خپل ځان لومړنی خیال وساتئ، بیا د خپلو کشرانو، د خپلو بچو، د خپلو مشرانو خیال وساتئ. نو دا ده چې د افسوس نه احتیاط ډېر زیات بهتر دی. بیا به وروستو ارمان کوو وخت به تېري. نو دا وه زما وړوکې غونته ویډیو یعنی پیغام و چې تاسو ته مې در ورسولو. تاسو هم ویډیو شیر کړئ چې هر ملګري ته ورسي او امید کوم چې تاسو په دې باندې عمل وکړئ. هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.